څوم شپ دی؟ اووم شپ د ډوډۍ رانه مشوره ده د معدې ډاکټر ته ځان ښکاره کړي خلاص شو. دا د بادرنګ اوبو ته ور اچولی دي نه ته ګوره بادرنګ یې سپین کړی دي اوبو کې بادرنګ اوبه هم شته بس دومره اوبه دي چې د دې کوم میلهوال یا کوم څوک ورته راځي هغه د دې دغه کار کولی شي. نو په کړایي په پیاز پخوئ نور ستا هم سر نه به خلاصېږي. دا چې وخورم بیا معلومېږي چې یخ دی که ګرم. سپین ږیری صاحب خپل زوی سره دا دی راغلی دی. خلک چې وایي چې په خصن دخوا په ټنډیل کې چش وي نو نن د جمعې شپه هم ده. دا د خو داسې زوروره هوا ده دلته دومره خوندوره هوا ده چې تر حد زیاته ده. دوستانو د چمن ټنډیل دی ټنډیل هغه د ریل ګاډۍ چې د دنیا اتم عجوبه یې بولي هغه خو نو مخامخ دي او موږ دا دلته نن د جمعې په شپه د ملګرو سره راغلي. نن به کوشش وکړو دلته د چمن نه زیات خلک راغلي دي زیات خلک دلته راغلي دي د معدې لپاره رقم هر سړي خپل څه ترتیب خپله برابر کړی دی خو موږ به کوشش وکړو چې هلته ورسو او له دوی سره لږ څه مجلس وکړو ووینو دوی راغلي دلته دغه خلک راغلي دي تقریبا 10 بجې دي. موږ در اوسه پورې موږ دا یې وسولره نو دوی بیا دا دی کار یې ورکړی دی. عجیب بیخي وختي ډوډۍ نه ده راخیسته. څوم شپ دی؟ اووم شپ د ډوډۍ رانه مشوره ده د معدې ډاکټر ته ځان ښکاره کړي خلاص شو. یا شمون والا انشاءالله اوس موت نوي ډاکټران راشوه سول هغه مو فیصله جماعت شریف هم دا د دوی درولی دی په جماعت باندې ولاړ دی کوشش وکړو چې جماعت له راورسو. دلته دا د بادرنګ اوبو ته ور اچولی دي نه ته ګوره بادرنګ یې سپین کړی دي اوبو کې بادرنګ خیر نو نیستې ده د شلومبو ده. دغه ځوانان دا د ناستې او دلته دا د خپل سکاره برابروي سکاره یې برابر کړي دي بس غوښې ور برابرې نور ورته به هم لاړ شو چې هغوی چش راوړي دي او چش برابروي هغه څه ځوانان بې لګیا دي چکه کوي د دوی زما خیال دیګ بل څوک ورپخوي. دا چې دوه دانې دیګه باندې ښه راوړي دي ورسره خوا ته خو نه بیا ویل کې خو نو دغه رقم رونې اوبه هم شته بس دومره اوبه دي چې د دې کوم میلهوال یا کوم څوک ورته راځي هغه د دې دغه کار کولی شي. پهلوان دا د یخته دی په خدمت باندې یخته دی او خدمت کوي. هغه خوا ته هم بیا د ډېری انسانان ناست دي او خپل هر یو خپل ترتیب یې برابر کړی دی. دا څوک کباب پخوي څوک چش کوي څوک چش کوي او اخته دین دا د کباب راوړي د چرګ کباب دی د چرګ کباب دی او دغه پیاز دلته چش برای کړایي پخوي چرګ په کړایي په پیاز پخوي نور ستا هم سر نه به خلاصېږي. دغه ځوانان هم دا دې لګیا دي دا پسه غوښې که د غوایي دي سره ګډې دي پسه غوښې ولې باره کړه اشپز پکې راغلی یار نو کار هغه کې اشپز دی دا د شلومبې تیارېږي نو یخې بمبره اوس په سور واچوه بسته ولا دا شلومبې ډېرې خنډې زما په خیال نه دي یا نه دي خنډې بس هغه که بیا صحیح ښه کار دا دی روان دی شلومبې دغه د ملګرو چې کوم زموږ خپل کوم ملګري دغه ملګري دي دوی دغه ترتیب برابر کړی دی چې موږ خو دا فکر واول ور مشره خو دای څه چې غوښې به دغه راوړو کباب شی به جوړو هغه د دوی د پلیټر خبره کړې ده د پلیټر ترتیب برابر کړی فولاد نو خلاصوانو نه به خاله بخیر
دو د پلار د اختر د اخترې تصویر دې ولیدې چې غلا کړی دا نو ټنډیل دی دغه دی نور بکشي نو لږ څه دغه نو ملګري دا چې اختر دې ترتیبات برابروي څه پکې پوله ده خټکي مې ده یا صحیح دې خلک دې خو ته انګور مې ایښي دي او ترموزان د دې خیال دی چې یو بس دغه انګور دي انګور شه دا چې وخورم بیا معلومیږي چې یخ دی که ګرم دی یوار به خالي اوس وګورم نه دا د معمار قذافي دغه وه ده په لواړو اپټاټیم ښکاره وچې به کې اوبه یاره خو ساره به شوروا ده خیر نه چاینکۍ ده شپږ نه کې راوړه دا نو یو رقم شي ژوندي وادي يا خي بروتي ور وادي يا خي ورث من الطاوله واشي يا خي خیر ډېر پروت دی هو ورسره دا شی یخ وطني شلمبي دي خو خیر نزدیک څنګه یخ یخ شواقي دا تندل یخ وګړي تندل یخ ښه ډوډۍ ولرئ ټیک په خیر سلام علیکم ولا نه وګورئ و په خیر خیریت دی تی ولې دغه لرې ورته ناست یاست ستی خپل جلا دغه دی اوه نه دا د خپله خیمه درېدلې یاره نو خو ته هم راسم سره کښېنه نو خو ته راست خو سره کښېنه رڼا به خدای جوړه کړي یاره ما ونس بقرآن اشتاق من نواد ستړی مستې وروره شایسته کمه ده یاره تی نه چکر راوړې ده نه مې پتې راوړې دي
چمن ټنډیل دی. ټنډیل خو نور تقریبا دغه شان پکې ول چې هر خلک راځي، هر یو ترته ګوره خپل ملګري نږدې سره ناست وي، خپله کوټه جوړه کړې وي او څوک دیګ پخوي، څوک چکه ورته کوي، څوک پتي کوي او څوک سیخان پخوي، څوک ګپه کوي. هغه ډېر تر ټولو چې ودرخت نږدې ناست، دغه د درخت لاندې ناست، دا یو غټه کورنۍ راغلې وه، د چمن دا غټه فیملي راغلې. هغه خلک چې وایي چې په خصن دخوا په ټنډیل کې چش وي، نو نن د جمعې شپه هم ده. دا د خو داسې زوروره هوا ده، دلته دومره خوندوره هوا ده چې تر حد زیاته خوندوره هوا ده. شیخ اوبه دلته شته، هر څه شته. بس دلته ځوانان دا چې راځي او سپین ږیري ماشومان چې خپل پلار ورسره وي، سپین ږیري کسان اوس په ویډیو کې دي تاسو ولیدله، هغوی بس ډول والا راځي، هر سړي بس خپل ډیک راوړی وي، دغه راوړي د سندرې وي او خنداګانې وي، جنجالونه او داسې بل څه نشته، بلکې هر یو دا دی اخته دی، څوک دیګ پخوي، څوک دلته چکه کوي، څوک پتي کوي. دغه ترتیب دی، ترتیبات دي، نور څه دلته نشته. د بازار ګرمیانو سوځېدي خلک دا چې دلته راخېږي، تر اوسه پورې لا دي خلک سره روان دي. دلته ګرده که سره پېژني که نه سره پېژني، بس ګرده یو بل ته داسې مینه سره ورکوي لکه د ډېر وخت شناخته چې وي، یا په ډېر مسافري کې سره راوتلي. ولې دلته ګرده د دغه ځای دی، د خوند د خوشحالۍ ځای دی چې سړی ورته راسي او دغه وکړي. او بل یوه خبره دغه تقریبا دغه ځای چې دا ښکاري، د دې ځای څخه لا موږ ورته ګورو، دغه ځای چې ښکاري دا انګریزانو په هغه شپو کې چې دلته وله، هغوی د پکنیک په توګه باندې دا ځای خپله برابر کړی و، د پکنیک په توګه دا ځای جوړ کړی و. نو که زموږ حکومت هم خواري ورسره وکاږي، یا زموږ حکومت دې ته توجه ورکړي، دلته خلک توجه ورکړي او دغه پکنیک پوینټ جوړ کړي، لاره یې سمه کړي او د اوبو ترتیبات، اوبو خو شته خو د اوبو ترتیب یو نور سیستم سره جوړ کړي. لږ تر لږه د چمن والو لپاره به دا ډېر ښه د پکنیک ځای وي. او که څوک یې نشي کولی که په شخصي لګښت باندې خلک له حکومت اجازه واخلي په شخصي لګښت باندې دا ځای په برابر کړي، هم به ډېر زبردست ځای وي، که په ژمي کې وي که په دوبي کې. ځکه په ژمي کې دلته ډېرې واورې کېږي، ډېر خوندور ځای وي، او دغه په دوبي کې خو نو بیخي تقریبا ښه ترتیب کې برابرېږي. د خدای په امان.